اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو 11 مضمون مو کیمیا، موضوع مو د سلفوریک تیزابونو الکترولیز دی، یعنی د سلفوریک اسیدو د محلول الکترولیز. ګران زده کوونکو درنو لیدونکو موږ تاسې تیرو درسونو کې د خوړو مالګې الکترولیز لوستی وو، د اوبو الکترولیز مو لوستی وو. دا خبره مو په تیرو درسونو کې کړې وه چې د الکترولیز تعاملات د اوبو په شتون او د اوبو په نشتون کې توپیر لري. د اوبو په شتون کې د الکترولیز تعاملاتو اساسي موضوع دا شی وه چې مخکې د دې چې یو مرکب موږ تاسې الکترولیز کو پوتنشل د اوبو دپاره ځان چمتو کوي، اوبه تجزیه کوي. نو د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسې کومه موضوع چې ده د سلفوریک تیزابو H2SO4 محلول الکترولیز دی. موخه مو د سلفوریک تیزابونو د الکترولیز تعاملاتو پیژندل دي. ګورئ دلته موږ تاسو ته یو الکترولیز لوښی برابر کړی دی. هغې ته مو د ګلوانیک پیل په واسطه دوه الکترودونه ورټیټ کړي دي چې یو الکترود یې مثبت دی چې دا د انود په نامه سره یادي وو، بل الکترود یې منفي دی چې دا د کاتود په نامه سره یادي وو. یعنی منفي الکترود چې کوم دی کاتود دی نیګیټیو، او بل چې کوم هغه مثبت وو. په دې کې د لاندې د سلفوریک اسیدو د محلول یوه برخه پرته ده. تاسې د دوی الکترولیز ته لږ فکر وکړئ مخکې چې موږ تاسې په دې باندې بحث وکړو. ګورئ دلته د اکسیجن غاز ورته لیکل شوی دی، آزاد شوی دی، او دلته د هایدروجن غاز لیکل شوی دی، دغه هم ورڅخه آزاد شوی دی. ولې دا آزاد شوي دي؟ حال دا چې د دې په داخل کې سلفوریک تیزاب دي. ولې سلفوریک اسید نه دی الکترولیز شوي؟ ولې هغه نه دی تجزیه شوي؟ څنګه په مثبت الکترود کې اکسیجن آزاد شوی دی، هغه ته تحمض شوی دی، او په منفي الکترود کې هایدروجن ریډکشن شوی دی، ولې هغه ته هایدروجن آزاد شوی دی؟ په دې باندې به انشاءالله اوس بحث وشي. دا سلفوریک تیزاب چې دی اصلا د غیر فلزي اکساید او اوبو د تعامل څخه لاسته راغلی دي. یعنی که چیرې سلفوریک اسید تیزاب ته تودوخه ورکړو، پایرولایز شي یا پایرولیز شي، دا په سلفر ترای اکساید او اوبو باندې تجزیه کیږي. تاسو متوجه شئ تختې ته ګرانو زده کوونکو. ګورئ سلفوریک تیزابونه چې دي اصلا دا د غیر فلزي اکساید سلفر ترای اکساید جمع H2O د غیر فلزي اکساید او اوبو د تعامل څخه لاسته راغلي. د دې محصول چې کوم دی H2SO4. موږ تاسې اوس دغه مرکب H2SO4 یا ورته وایي د بیټریو تیزاب، که چیرې دا ته موږ تاسې تودوخه ورکړو، یعنی پایرولیز یې کړو، دا تجزیه کیږي په سلفر ترای اکساید غاز او جمع بل څه شي باندې اوبو باندې تجزیه کیږي. دغه ته موږ تاسې تجزیه ویو. ګورئ اوس مو دا پایرولایز کو، د تودوخې د جریان په واسطه باندې موږ تاسې د مرکب په غیر فلزي اکساید سلفر ترای اکساید او اوبو باندې سره کم کړلو، تجزیه کړو. خو که چیرې موږ تاسې د سلفوریک تیزابونو الکترولیز تعاملات ګورو نو هغه بیل بحث دی. په مجموع کې ټول تیزاب چې کوم دي په خپل ترکیب کې اوبه لري. که موږ تاسې فکر وکړو د څه تیزابونه چې دي، ګورئ دا په محلول حالت باندې دي. په کوم حالت باندې شتون لري؟ په محلول حالت باندې شتون لري. یعنی دوی په خپل ترکیب کې اوبه لري. کله چې د سلفوریک اسیدو محلول الکترولیز تر سره شي نو په دوه مختلفو پوتنشلونو کې الکترولیز تعاملات په دوه پړاوونو کې صورت نیسي. که غواړو چې موږ تاسې سلفوریک تیزاب الکترولیز کړو، د سلفوریک تیزابونو د الکترولیز دپاره موږ تاسې د دوه پوتنشلونو څخه استفاده کړو. ولې؟ ځکه دغه سلفوریک کوم تیزاب چې دی دا ډایپروتیک دی، دا دوه هایدروجن لري. څو هایدروجن لري؟ دوه هایدروجن لري. نو بناء یو هایدروجن په یوه پوتنشل کې له لاسه ورکوي، بل پوتنشل په بل هایدروجن په بل پوتنشل کې له لاسه ورکوي. خو مخکې د دې چې دلته د سلفوریک اسیدو الکترولیز صورت ونیسي، اوبه تجزیه کیږي. څه رقم ته کیږي؟ اوبه تجزیه کیږي. تاسو متوجه شئ تختې ته. که غواړئ چې موږ تاسې سلفوریک تیزاب الکترولیز کو H2
HSO4 دغه سلفوریک تیزاب محلول دی، یعنی دا په خپل ترکیب کې اوبه لري. خپل ترکیب څه لري؟ اوبه لري. که چیرې له دې څخه برېښنا تېره کړو، الکترولیز یې کړو، سره کم ته یې کړو، الکترولیز یې کړو، دا یو پروتون دلته له لاسه ورکوي، دا ټوټې کېږي په H3O مثبت جمع HSO4 منفي. که چیرې موږ تاسو دغه په اوله معادله سره وښیو، اوس شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې دغه سلفوریک تیزابونه ولې په اوله مرحله کې نه ټوټه کېږي، ولې په اوله مرحله کې نه الکترولیز کېږي؟ علت چې دا دی چې دا دوه هایدروجن لري. نو که چیرې په یوه پوتنشیال کې یو هایدروجن جدا کا، په دویم پړاو دویم پوتنشیال کې HSO4 بایسلفیټ محلول چې په خپل ترکیب کې اوبه هم لري، که چیرې دا الکترولیز کړو، سره کم ته یې کړو الکترولیز کړو، دا به یو پروتون له لاسه ورکا، دا په هایدرونیم مثبت او سلفیټ منفي باندې تجزیه شي. دا موږ تاسو په دویمه رابطه باندې وښیو. ګورئ یو ولم په اوله مرحله کې یو هایدروجن ورڅخه جدا کړلو، که فرض کړو موږ تاسو د دې پوتنشیال 0.8 ولټ وي، څو وي؟ 0.8. نو که غواړو چې دغه بل پروتون ورڅخه جدا کړو، په 0.8 ولټه پوتنشیال پروتون نشي جدا کولی، باید ورته جګ یې کړو. ممکن دا قیمت چې کوم زه یادوم دا د قسمي یا فرضي قیمت یادوم، ممکن په 0.8 یا 0.9 ولټه کې دا سره کم ته شي، پوتنشیال کې دغه دویم پروتون هم له لاسه ورکړي، کوم چې دغه موږ تاسو دپاره د سلفوریک تیزابونو کیمیاوي معادلې ولیکلې. کله چې دغه سلفوریک اسیدونه الکترولیز صورت نیسي، په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي. نو د هایدرونیم آیون د ګلوانیک پیل څخه دوه الکترونونه اخلي، ارجاع کیږي، وروسته بیا اوبه دوه الکترونونه په کاتود کې بایلي، اکسیډیشن کیږي، لکه په لاندې تعاملاتو کې. تاسو متوجه شئ تختې ته؟ که چیرې موږ تاسې یو لوښی فرض کړو، دغه لوښي ته به موږ تاسې د الکترولیز د لوښي نوم ورکړو. په دې کې به د سلفوریک تیزابونو H2SO4 تیزاب وي، همدارنګه په دې کې به د اوبه هم ورسره، ځکه سلفوریک تیزابونو محلول دی. دو ته به موږ تاسې دوه الکترودونه ورټیټ کړو، دا یو الکترود، دا هم بل الکترود، دوه الکترودونه مو دوی ته ورټیټ کړو. که چیرې موږ تاسو دا د یوه ګلوانیک پیل سره واصل کړو، مثلا د یوه بیترۍ سره واصل کړو، دلته به یوه وړه بیترۍ ورته ولیکو، دا شوله بیترۍ ګلوانیک پیل شو، دا یو الکترود، دا یې بل الکترود، دغه الکترود به مثبت وي، دا به منفي وي. کله چې دغه مثبت الکترود څخه یو لاین د دغه سره واصل کړو، دا ټول مثبت شو، سره کم ته شو مثبت الکترود، یعنی انود شو. که دغه منفي څخه یو بل لاین راویلو د سره واصل کړو، دا ټول منفي شو. نو د لاندې په بیټرۍ کې یا په دغه الکترولیز لوښي کې دا تعاملات صورت نیسي. دلته ځکه اوس خو برېښنا ور داخله شوه، دلته ټوټه کېږي H3O مثبت HSO4 منفي په دې شکل باندې. دغه هایدرونیم مثبت چې کوم دی، دا به یو الکترون ورکړي دغه منفي ته. نو لیکو چې هایدرونیم منفی H3O مثبت منفی دا براشي دغه ته خو دوه الکترونونه به واخلي، د دغه ګلوانیک پیل د منفي الکترود یعنی کاتود څخه به الکترون واخلي، هایدرونیم مثبت جمع دوه الکترونونه. کله چې دوه الکترونونه واخیستل، دا تبدیل شول په دوه مالیکوله اوبو باندې، په دوه مالیکوله اوبو جمع دوه اتوم هایدروجن به آزاد. ګورې دلته د دوی چارج ټیټ شول، نو چې چارج ټیټ شو دا ریډیکشن شولو. چیرته ریډیکشن شولو؟ په انود کې. دلته خو اوس اوبو، دلته خو د هایدرونیم آیون دوه الکترونونه اخیستي وو، بیرته دغه دوه الکترونونه چې دوی اخیستي وو د اوبو په واسطه باندې د انود څخه یې اخیستي وو، بیرته به یې کاتود ته ورکړي، یعنی اوبه منفي دوه الکترونونه به له لاسه ورکړه، دا به تبدیل شي د هایدرونیم مثبت آیون ته، جمع اکسیجن به سره کم ته کړي،
آزاد کړي، اکسیجن به آزاد کړي. ګورئ دلته دغه اوبه چې شوې اکسیدیشن شولې، څه رقم ته شولې؟ اکسیدیشن شوې، د هایدروجن په آیون باندې تبدیل شوې. نو دلته تیزابي اکسیجن او القلي هایدروجن سره رقم ته کړل آزاد کړل. موږ تاسو ولیدل چې د سلفوریک تیزابونو د الکترولیز په جریان کې مخکې د دې چې سلفوریک تیزاب الکترولیز شي، تجزیه شي، تفکیک شي، آیونایزیشن شي او به تجزیه کی چې هایدروجن او اکسیجن باندې سره کم ته شول آزاد شول. د اکسیدیشن شول، چیرته اکسیدیشن شول؟ د الکترون له لاسه ورکړل. نو چې الکترون یې له لاسه ورکړل دا په کاتود کې، چیرته؟ په کاتود کې. او دا چې ریډکشن شول چیرته؟ په انود کې. یعنی دومره زده کولی شو چې د سلفوریک تیزابونو الکترولیز کوم محلول چې هغه غواړو موږ تاسو الکترولیز کو په دوو پړاوونو کې، په دوو مختلفو پوتنشیالونو کې کولی شو هغه الکترولیز کو. په لومړي پوتنشیال کې به یو پروتون له لاسه ورکړي، په دویم پوتنشیال کې به بل پروتون له لاسه ورکړي او بالاخره به سلفوریک تیزاب سره کم ته شي الکترولیز شي. کله چې دغه سلفوریک تیزاب الکترولیز شول، دلته دغه د سلفوریک اسید تیزاب په واسطه تولید شوی آیونونه څه رول لري؟ دغه سلفیت منفي، بای سلفیت منفي او هایدرونیم مثبت. اصلا د دو اساسي رول دا دی، یو خو دلته په دغه محلول کې د الکترولیت دنده په غاړه لري. څه شي دنده په غاړه لري؟ الکترولیت دنده په غاړه لري. او بل دغه محیطونه خنثی کوي. د محیطونه سره کم ته کوي؟ خنثی کوي. دا اساسي دنده شوله. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ تاسې د نن ورځې موضوع. د سلفوریک تیزابونو څخه موږ تاسې په ورځنیو چارو کې، په بیټریو کې د الکترولیت مادې په حیث باندې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د ضعیفو تیزابونو له جملې څخه بلل کیږي. دوی په خپل ترکیب کې 2 اتومه هایدروجن لري. دوی ته اوکسی اسید هم ویل کیږي ځکه خپل ترکیب کې اکسیجن لري. په دا ورځنیو چارو کې د موټرو بیټریو کې، همداسې د سولر سیستم په بیټریو کې د یوې ډېرې ښې قوي الکترولیت مادې په حیث باندې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کیمیاوي انرژي په برقي انرژي باندې تبدیلوي. نن ورځ د درس اړوند موږ د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده چې که چیرې سلفوریک اسیدونو ته تودوخه ورکړل شي په څه شي تجزیه کیږي؟ ګوره، یو الکترولیز دی، یو پایرولیز دی. دې ته فکر وي که سلفوریک اسید پایرولیز شي په څه شي تجزیه کیږي؟ په سلفر ترای اکساید او اوبه. نو الف او ب ځواب یې څه رقم ته دی؟ سم دی. کورنۍ دنده مو دوې پوښتنې دي، هره پوښتنه 4 ځواب لري. تاسو سم ځواب وټاکئ. اوله پوښتنه، کله چې د سلفوریک تیزاب محلول الکترولیز شي کوم لاندې آیونونه جوړوي؟ دویمه پوښتنه، سلفوریک تیزاب په څو مرحلو کې الکترولیز کیږي؟ دام 4 ځواب لري. تاسو به سم ځواب په نښه کړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځ درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسې ټول په لوی او بخښونکي الله سپارمه. ښه وخت، ښې چارې. الله مو مل شه.